د هندوستان دفاع وزیر وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ملاتړ په برخه کې تل ثابت قدمه پاتې شوی دی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د هندوستان د دفاع وزیر د شانګهای همکاریو سازمان ASEO په ناسا کې یو ځل بیا په افغانستان کې له سولې، امنیت او ثبات څخه د خپل هیواد پرېکړه د ملاتړ اعلان کړی او ټینګار یې کړی دی چې هیواد یې د افغانستان د پرمختګ تر ټولو لوی سیمه ییز شریک دی. د هندوستان دفاع وزیر راجنات سنګ چې نن یې د چین په جنګ دایو ښار کې د شانګهای همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا په افغانستان کې له سولې، امنیت او ثبات څخه د خپل هیواد پرېکړه د ملاتړ اعلان کړ. نوموړي په دې اړه وویل هندوستان تل په خپل سیاست کې د افغانستان له سولې، امنیت او ثبات څخه په ملاتړ کې ثابت قدمه او هوډمن پاتې شوی. په افغانستان کې زموږ بیړني لومړیتوبونه د دغه هیواد د خلکو لپاره د بشري مرستو برابرول او د دغه هیواد په پرمختیایي اړتیاو کې برخه اخیستل دي. په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی شریک په توګه هندوستان د افغانستان د خلکو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرامونو پلي کولو ته دوام ورکوي. د هندوستان دفاع وزیر په خپلو خبرو کې د هندوستان پر تمدني ارزښتونو او نړیوال لیدلوري د ټینګار ترڅنګ وویل چې دغه هیواد د همکارۍ له لارې له ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې اجماع جوړېدو لپاره هڅه کوي او د تروریزم، سایبري بریدونو او ترکیې جګړو په ګډون یې لا پلو ورهاخوا ګواښونو ته د ګډ ځواب پر اړتیا ټینګار کړی دی. د هندوستان دفاع وزیر د شانګهای همکاریو سازمان غړو ترمنځ د لا ډېر یووالي غوښتنه کړې او په سیمه کې د سولې او ثبات تامینېدو لپاره د لا پراخو همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی دی.